که هر څومره ګناهګار او هر څومره د ګناهونه ډېر او په بدو کارونو کې داسې ډوب وي، خو بیا هم 2 کارونه مه کوه. اول د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږه، او دا ځکه چې کله مسلمان د الله رب العالمین د رحمت نه ناامیده شي، نو په دې پوه شي چې دا انسان او دا مسلمان د تباهی او د هلاکت طرف ته اوس روان شو. د دې وجه نه الله رب العالمین بار بار په قرآن کریم کې د الله رب العالمین د رحمت نه د ناامیدۍ منع کړې ده، او همیش دا وایي چې تاسې د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږئ، بلکې دا یې ویلي چې د الله رب العالمین د رحمت نه ناامیدي دا د کفارو صفت ده، دا د هغه قوم صفت ده چې هغه کفار یې. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. سورة یوسف کې چې دا آیات راځي، د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږي، او دا ځکه چې د رحمت د الله نه کفار ناامیده دي. او په سورة زمر کې الله رب العالمین فرمایي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وي إيه زما بندگانو، دا عبادي لفظ نده د الله رب العالمین چې چاته خطاب وکړي د عبد په نوم باندې، دا ګوره ډېر غټ مقام دی. نو دلته ګناهګارو بندگانو ته د عبد خطاب کړی دی، وایي ای زما بندگانو لا تقنطوا من رحمت الله، هغه بندگانو چې هغوی اسرفوا علی انفسهم، چې په ځانونو باندې ظلمونه کړي، یعنی ګناهونه یې ډېر کړي. لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږئ، او دا ځکه چې ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله ټول ګناهونه انسان ته بخي، او الله رب العالمین غفور او رحیم ذات ده. نو چې هر کله الله ګناهونه ټول درته بخي، نو ته ولې بیا ناامیده کېږې؟ ولې ناامیده کې؟ دویم هغه کار چې ته یې باید ونه کې، اگر که ته ډېر ګناهګار یې، هغه دا چې ټولې دروازې په ځان باندې مه بندوه. ستا او د الله رب العالمین په منځ کې چې کمې دروازې دا ټولې مه بندوه، یوه دروازه ضرور خلاصه پرېږده. او دا ځکه چې یو وخت به دا دروازه د دې باعث شي چې ته بیا ټولې دروازې خلاصې کړې. د دروازې نه مطلب نیک اعمال دی، یعنی که هر څومره ته ګناهګار یې، خو دا مه کوه چې ټول نیک اعمال پرېږدې. نن سبا یو مشکل جوړ شوی دی، یو څوک چې په زنا کې مثال طور مبتلا یا په یو بل عمل کې مبتلا یې، سته مونځ هم پسې پرېږدي، یا یو سړی مونځ نه کوي روژه هم پسې پرېږدي، یا یو سړی روژه نه نیسي زکات هم پسې پرېږدي، یا داسې نور اعمال نیک اعمال پسې پرېږدي، وایي زما هسې هم زه ګناهګار یم او دا کار مې نه کېږي. نه، که ګناهګار یې خو ټول اعمال مه پرېږده. او دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث دی چې هغه په خپل مسند کې را نقل کړی د ابو هریره عنه په روایت باندې. و یو سړی ورته راغلی، ورته ویې وفرمیل چې یا رسول الله، دلته یو سړی دی یصلي باللیل، یا په یو روایت کې راځي چې یقرأ باللیل، ټوله شپه تلاوت کوي د قرآن کریم، یا د شپې منځ کوي، خو چې ورځ شي ویسرق بالنهار، د ورځې بیا غلا کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیبه الفاظ هغه ته ویلي او عجیبه جواب یې ورکړی. ورته ویې فرمایل چې سینهاه ما تقول، ته چې کومه خبره کوې چې هغه د شپې منځ کوي او د شپې تلاوت کوي، نو دا تلاوت او دا منځ به دا سړی د دې ګناه نه منع کوي، د دې غلا نه بیا بچ کوي. او هغسې وم شوه، یو وخت یې سړي توبه وایستل. او سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي وخت زه په سفر تللی چې ګورم په لار کې راباندې غله پیښ شو، وایي زموږ نه هر څه واخیستل، زموږ سره چې څومره سامان و، که ډوډۍ وه، که اوبه وې، که نور تجارتي سامان رسره و، دا یې ټول نه واخیستل. وایي لږ مخکې چې دا غله لاړ، نو زموږ نه چې کومه ډوډۍ اخیستې وه هغې ته کېناستل او خوړلې، خو د دوی سره یو کس چې ورسره و چې ظاهرا د هغوی مشر معلومېده، هغه خوراک نه کوه، هلته یو سیټ ته یو طرف ته ناست
وایي زه ورغلم او تپوس مې ترې وکړ چې ته ولې خوراک نه کوې؟ تاسو به ضرور وږي وئ، انتظار به مو کړی و چې مسافر به راځي موږ به شو کوو. وایي هغه راته عجیبه خبره وکړه او راته ویې ویل چې اني صائم، زه روژه یم. وایي ما ورته وفرمایل چې روژه او غلا دا دواړه خو نه سره وایي. وایي هغه راته وویل چې اني لا اريد ان اغلق جميع الابواب امامي. وایي زه نه غواړم چې ټولې دروازې خپل مخې ته بندې کړم، نه دا یوه دروازه خلاصه پرېږدم زما او د الله رب العالمین په منځ کې. بیا سهیل ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وایي یو وخت ما په کعبه باندې طواف کوو چې ګورم هغه سړی مې په نظر شو چې ډېر په عاجزۍ او په ژړا او په فریاد باندې طواف کوي. وایي زه ورنږدې شوم او ورته وفرمایل چې تا پلانکی سړی نه یې؟ وایي هغه راته ویل چې او. وایي ما ورته ویل څنګه دې توبه وایستل، قصه راته وکړه. وایي هغه راته وویل چې ما تا ته په هغه ورځ نه وویلې چې زه نه غواړم چې ټولې دروازې خپل مخې ته بندې کړم، نو ځکه مې توبه وایستل. هغه روژه په ما باندې باعث شوه چې زه توبه وباسم. نو د دې وجې نه کوشش وکړه که هر څومره ته ګناهګار یو نیک عمل کوه او په هغه باندې استمرار کوه او همیشه یې کوه. الله رب العالمین به یو وخت داسې راولي چې د دې نیک عمل د وجې نه به ستا دا نور عملونه چې دي دا درته بد عملونه چې دي هغه به درته معاف کوي او ورسره د نیکو عملونو طرف ته به دې راولي.